بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. رقیم جان نن زل بیت اوس په خدمت کې حاضرم. عزتمنو، د شپې ټایم دی او راغلی د عمران دیوانه کور ته او د څنګ کې سره ناست دي د عمران دیوانه والد صاحب دی، بدشمیر ممو، او دغه یې کوم دی د کشر ورور دی رحمان الله صاحب. عزتمن تاسو ته به پاته وي په سوشل میډیا خاص کر ټیک ټاک باندې انداسې سنیک ویډیو باندې انداسې فیسبوک باندې یوټیوب باندې سټوریز کې څه ویډیو رړی عمران دیوانه ویډیو به تاسو ته ملیږي. په هغه ځای کې به عمران دیوانه څه کوي، یا به چا سره سوال کوي، یا به د څه ډیمانډ ته نه کوي. په دې سلسلې کې عزتمنو کافي ویډیوګانې سوشل اکټیویسټ څومره هم دي هغو هم ویډیوګانې وکړې جوړې کړې. ایون سید بادشاه پورې انداسې کاشف علي وغیره ډېرو کسانو ویډیوګانې وکړلې، هغو ورپسې جوړې کړې چې یاره مینه ما کوئ، مینه داسې دی او مینه دغه دی. هغو خپلې تجزیې خپلې نظریې خپلې جوړې کړې، پیشې کړې. خو بهرحال زه به هم دا خبره وکړم چې عمران سره پهله څه ویډیو کړې وه، هغه ما د ډوګر په باغه کې کړې وه. بیا یو کباب دکان و، هغه دکان کې ناست و، هغه ویډیو مو اول هغه سره کړې وه. بیا د هغه نه بعد منصور صاحب دې سره ویډیوز راغللې. بیا هغه نه بعد دا وړکې پرنټ ته راووتو، خلکو خوښ کړو، ډېر زبردست غزلې ریکارډ کړي. یقینا هر یو سړی د دې مینهوال دی، په یورپ کې نورو ځایونو کې بلها مینهوال د دې سار دی. نو هغو څه هر کله د ویډیوز ولیدلې، د ټیک ټاک والا ویډیو انداسې نورې ویډیوګانې، نو هغو یقینا داسې شاک غوندې کې شولو، جټکا ورته میلاو شو چې یاره عمران دیوانه خو روغ و، څه مسله نه وه ورکې، دا اچانک څنګه بیا دا شو. خو مینهوالو د خبره لږ ډیټیل سره درته کومه چې تاسو ته بیا څه نه څه حده پورې اندازه ولګېږي. د غوړکې سره چې کومې ویډیوګانې مو کولې، عمران دیوانه آفیشل په نامې باندې چې کوم چینل مونږ ورته جوړ کړو، هغه چینل په جوړولو کې دی والد صاحب دی دا سره موجود و. دا رحمان الله خو نه و، خو چینل جیمیل پاسورډ وغیره دې سره هم موجود دي. دا یې والد صاحب دی، دې سره هم موجود دي، دې ته مو هم ویر کړي دي، دې په وینا مطابق مو جوړ کړی وم دا چینل. بیا په دغه چینل کې خپلې ویډیوګانې مونږ اپلوډ کولې وقفې سره. بیا د دې څه د چینل والا پین څه کوم رڅي پین کوډ چې څومره هم یوټیوبرز دي هغو ته پته لګېږي، هغه کې لږه څه مسله راغله. مسله داسې راغله چې هغه مو ته ریسیو کېږي نه، ایون اوسه پورې هم مو ته هغه نه دی ریسیو شوی. خو بهرحال اوس امید دی چې څه نه څه حده پورې به هغه مسله سولف شي، میلاو به شي هغه هم. نو هغه کې بیا د عمران دیوانه افیشل چینل کې مو هغه ویډیوز پرېږدولې. ولې پرېږدولې چې عمران دیوانه حالات خراب شو. د څه وجې نه خراب شو؟ والد صاحب دلته سره دی چې کومه های نشه هغه د نن ورځ کوي. ټیک دی، په ویډیوګانو کې دا اوس خبره پټه نه دی، دا هر سړي ته د اندازه لګېږي، پته لګېږي. خو یو داسې نشه وي چې هغه هم پښتنیا ورپسې کوي، لکه نسوار شو، هم سرګټ شو. دا بیا د قسم ته نشه کوي چې هغه لکه اوس آیس شو، پوډر شو، انداسې نوره څه کومه نشه دی، دې حده پورې ور وختی دی. نو هغه بیا سړی کوم حده پورې رسوي، بیا یقینا کور کې هغه کې بل څه ته هغه ته څوک پیسې نه ورکوي، یقینا هغه بیا به زور کې سوال ته رسي، بل څه ته رسي. مونږ دا خبره منو چې هغه یو غټ شاعر دی، کې هیڅ قسم ته شک نشته دی، هغه دی او انشاءالله د پښتونخوا د ادب دنیا چې کومه نامه دی هغه هم ډېر حده پورې ورسولی یو حد ته، او د پښتو ادب یو نامي ګرامي هغه د شاعر دی. عزتمنو، د دې په سلسلې کې زه خپله هم د انتهایي زیات تنقید نشانه جوړه شوم. هر یو سړي هم دا سوچ کولو چې دغه باندې خلکو چینلې جوړې کړې او چې خپلې چینلې په وغه کړلې، خپلې پیسې په وګټلې. خو بهرحال چې کله هم عمران دیوانه ته پیسې راغلي دي، یا عمران دیوانه چینل مو جوړ کړی دی، یا هغه سره چا مرسته کړې دی، د دې والد صاحب دغه د نن ورځ موجود دی. دا خپل زبني تاسو ته ویلی شي چې دغه وړکي طرف نه مو ته پیسې میلاو شوي دي، مو ته نه دي میلاو شوي. د دې نه علاوه چې څومره هم مو کار کړی دی، د دغو وینا په مطابق مو کار کړی دی. ټیک شو، زه قیامت په ورځ هم دا خبره ټولو مینهوالو ته ویلی شم چې قیامت په ورځ د دغه خاندان لسونه او د مو ګریوان څخه الحمدلله د عمران دیوانه ذرې برابر پیسې ته هم نه محتاج یم، او نه به انشاءالله زه دې ته محتاج شم. خپل جیبه مو پیسې ورپسې ویر کړي دي، د دې چینل ته مو ویډیو ریکارډ کړي دي، بیا مو هم جیبه پیسې ویر کړي دي. دا والد صاحب او دغه ورور د دغې خبرې ګواهان دي. خو نن ورځ عزتمنو خبرې منځ مقصد ته رسوم. نن ورځ سوشل میډیا کې عمران دیوانه روچات شوی دی چې یاره عمران دیوانه لیونی شو، د مینې لیونی شو، داسې شو. نه، هغه څه چی نه خراب شوی دی، نشې نه خراب شوی. ورکې انتهایي زیات ورکې خرابېږو، نامه هم ورکې خرابېږي، خلک خبرې هم ورپسې کوي نوره کې. خو هغه پسې هم مو څه سوچ نشته چې څوک څه یایي. د قیامت په ورځ به مو صرف اور صرف الله تعالی ته د مو مخامخ کېدل وي، او هغه ته به زه صرف اور صرف د عمران متعلق انداسې نورو مسایلو متعلق به زه الله تعالی ته جواب ورکوم. بل څوک دنیا کې مو نه پوښتنه نه کوي څه کوي. مو
د عمران تر معاملاتو ترمنځ رب موجود و، دا خندان موجود و. خو څه نن زه راغلی یم دغه کور ته په د شپې باندې صرف دې دپاره راغلی یم چې عمران دیوانه انتهایي زیات خراب شو، لږ نه بې انتها خراب شو. دا کلیر خبرې زه کوم، صفا خبرې زه کوم. مخکې به چې زه عمران دیوانه ته راغلم ښه سلام کلام، ښه په مینې محبت به ویډیو جوړه شوه، هر څه به وشو، مینولو ته به یوه ویډیو جوړه شوه، هغه به هم خوشحالو، دا به هم خوشحالو، موږ به هم خوشحالو چې یاره د دې چینل به څه نه څه مخکې لوړ شي، سبا به دې چینل نه دې ته پیدا رسېږي. خو چې عمران دیوانه نن په دې حال باندې شو، دې صورت ته راغلو، دې حال ته راغلو، نن ورځ که رقیم جان ویرچي هغه ته هم باد رادیلی کېږي، هغه ته هم خبرې کولی کېږي. عمران دیوانه زبني کېږي چې یاره مو ته ما راڅه زه نشم کولی ویډیو په متعلق مو ته بالکل هم وایه یا داسې ما کوه یا هغه ما کوه یا زه بالکل اوس تیار نه یم یا څه نشې پوښتنه ته نه وکړې ویلې کوې نه شادي په متعلق زه تاسو ته جواب نه در کوم. یوه بله ویډیو روانه دی هغه به هم زه در باندې ګورم، هغه هم مو ته نه ریکارډ کړی چې هغې کې هغه په خپل زبني څه شعرونه ریکارډ کړي دي او نور مزید هغه څه یي هغه منټیلیټي نه به هم تاسو ته اندازه لګېږي چې یاره د وړ کې اوس کوم صورت حال کې دی. خو بهرحال ښه څه خبرې ډېرې او سارې یو خبرې مقصد ته چې زه راشم، مقصد مې خبرې دغه دی چې نن زه راغلی یم، د والد صاحب هم راسره ناست دی، ورور هم راسره ناست دی. دا وړکې بیا یو داسې زوی ته چې هغه زوی کې د دې مکمل ټریټمنټ وشي، نیمګړی ټریټمنټ نه. دا من سحره ته هم بولی دی، من نور زویونو ته پېښور هسپتالونو ته بولی دی، خو د دې بیا همغه حال وي. هغه زوی کې روغ شي چې کله بیا کلي وطن ته راشي، نورو ملګرو سره نورو کسانو سره کیني، څومره سره روزګار څه شته نه دي، ټیک شو، بیا همغه زوړ مجلس ته ور واوړي، بیا همغه نشه شي، همغه تماشا شي، همغه کور ته لیټ راتلل شي، بیا په میاشتې کې 2 ورځې 5 ورځې کور ته راغلی او په میاشتو کور کې نه وي، دا پاتې نه لګي چې ته کومه ځای ته لاړې، ته چېرته یې، ته چېرته نه یې. او کوشش دغه دی چې دغه کس داسې زوی ته بوزو چې هغه زوی کې د هغه ښه صحیح ټریټمنټ وشي، علاج یې وشي. هغه په متعلق مو خبره هم کړې دی، چې څومره هم ترتیبات دی هغه هم ورته ریډي کړي دي، هر یو شی مو ورته برابر کړی دی. انشاءالله بیا یو به زر تر زره به بیا یو هغه زوی ته به رسوو چې هغه زوی کې که 5 میاشتې وو، که 1 میاشت وو، که 2 میاشتې وو، چې څومره هم ټایم په لګېږي وده لګېږي، خو چې الله تعالی دې ته صحت نصیب کړي. بیا هم خلکو ته دغه ریکویسټ دی که دا وړکی چېرته علاج یې وشو، روغ شو، نو بیا د هغه نه بعد څوک کومه دی د بیا دغه علاقې ته راغلو، دغه علاقې کې بیا د په همدغو شیانو باندې بیا لګیا وي. خلکو ته هم دا ریکویسټ دی چې کاینډلي که څه نوکري وي، څه جاب وي، چې هغو سره ورسره وي، چې وړکی ښه شي، چې بیا یې همغه زوی کې ایډجسټ کړو څه نه څه طریقې سره، چې دغه ماحول کې دغه زوی کې بیا سره پاتې نه شي. دا دی سره بچ امیر مامو د عمران دیوانه والد صاحب دی، دا به هم تاسو ته زبني وایي. بچ امیر صاحب څنګه صحت ښه دی، خیرات دی، مینوال د عمران دیوانه دنیا مینوال تو کسي یقینا عمران ته هم ستړی کړی، زه هم ستړی کړم. مینوالو ته ما د عمران دیوانه ټولو ته سپیشل دعا سلام دی، الله دې عزتمن لري، خدای دې خوشحال لري. امین. اوس دغه کومه منډه تړلی دا به اوس مثال کوو که نه، او خبره اتره خو تا کړې دی پوه شي. ورمون داسې دی چې مالي امداد خپله ته پاته دی، څه وخت داس مې نه رسېږي. د حقیقت او بیا تېر ګزاري مثله مینوالو ډېره مرسته امدادونه کړي دي، او زیاته تا په لاس راغلي دي، خو بیا تا پسې خل خبرې اترې لکه وکړلی چې دا کوي، دا کوي، دا یې غلا کړی دی، دا یې څه کړي دي، خو ښایي دا کوم څه راغلي دي تا ما ته په تیارې نه دي راکړي، په رڼا په خپل لاس تا راخستي نه دي. زما په مخامخ ته شاید دغې خبرې الله ګواه دی، زما خپله د عمران پیسو ته لاس نه دی شاید راخسته دی، ما ته راولا کړی دی. نو اوس مینوالو ته موږ ډېر سلامونه یو او دعاګانې دي، د الله دوی خوشحال ساتي. موږ خپله کسې راغلی ما نمبر یې دنه ټلیفونه ورکړي دي، دوی هر څه ورکړي دي او خپله مرستې مې سره ډېرو کړي دي. خو لکه تا پسې د کومه الټا الزام خلک کوي دا ښه نه کوي. تا خو مو سه هېڅ هغه نه ما ته ویلو چې خیر دی، څومره روزګار تا مو سره کړی دی، په رڼا راکړی دی، په تیارې نه دی کړی. هر شی په خپل لاس ته یو شی نه دی راخسته، زما په مخامخ ته راخسته نه وي، بیا ویډیو نه یې کړي، بیا د شاعر نه یې کړی شاید. او په کار دا نه دی لکه اوس مثال یو بل پسې خبرې اترې بعد رات کول، او دغه د موسی خپل واس مطابق دغه اوس هم تا ته خو ما څه ځواب نه دی کړی، او خپلې ذریعې نه او هغه نه راغلی مثال خفه کېږي، یار دوست سړی پوه شي راغلی دغه منډه تړه خبره اتره خو ما نه دی کړې، خو تا کړې دي. نو د تا ته خدای عزت نصیب کړي، او د عمران دیوانه چې کوم مینوال دی الله د دان درنه لري، خدای دې عزتمن لري پوه شي. عزتمنو دی والد صاحب سره چې کله مو خبرې شروع کړې دي، اول پوینټ مو ته دغه وکړو چې رقیم هر څه ته تیار یم، خو مو سره مالي پیسې نشته دي. دا حقیقت خبره دغه دی. بچ امیر مامو ناست دی
چې مو سره پیسې نشته دي چې زه د مزید دغه دومره پیسې سره نشته چې زه یې پېښور پورې په ورسوم، دومره پیسې نشته چې هغه نه مخکې بیا چې ته وځم چې علاج یې وشي. خو ما ورته دا خبره وکړله چې یاره څه نه څه طریقه به اوس ورته جوړه کړو، څه طریقې سره هم وي چې دا مونږ بوځو. خو چې څومره هم مینوال دي دا زه د دغه ورونو د دغه حضراتو په مخ کې درته یم، زه کار صرف او صرف د الله رضا دپاره کوم، بلکل ما هېڅ نه دي په کار. څومره هم مرسته رسي، څومره هم ټلیفونونه کوئ، د سکرین باندې چې کوم نمبر یې کس وي دا د دې نمبر دی، بل نمبر یې چې کوم کس وي نظیر هغه د دې زوی دی، مشر زوی دی، هغه په مردون کې وي، هغه سیګنل اینی ټایم کار کوي. دا یوه داسې علاقه دی پسمانده چې دغه ځای کې سیګنل کله کار کوي کله نه کوي. خو بیا د دې هر دوه نمبر یې چې کومې دي دا هم زه تاسو ته په سکرین باندې لیکوم، د نظیر نمبر چې کوم دی هغه هم زه تاسو ته په د سکرین باندې لیکوم. چې څومره هم د عمران دیوانه مینوال وي هغه هغه سره مرسته کول غواړي. دا بدشمیر نمای دی، دغه بدشمیر ته په خپلې هغه سره ټلیفون کوي، ما ته دې هم څوک ما کوي، زه هم نه غواړم ما ته د مرستې څوک هغه کوي، ځکه چې ما په مرسته همدغه دپاره غواړو همدغه ته د ټلیفون وکړي. ټیک شو، همدا نمبر یې دی، دغه باندې دې سره ټلیفون وکړو، رابطه ورسره وکړو. چې څومره هم د هغه عمران دیوانه مینوال دي هغه دپاره بس دعاګانې هم وکړئ د مرستې سره سره، ځکه چې په پیسو باندې بعض داسې شیان وي چې هغه نه کېږي. د انسان په الله تعالی خولې کې داسې څه نه څه اثرات ایښي وي چې هغه الله تعالی قبول کړي، بلکل مفتو کې کار وشي. نو مرستې سره سره د هغه دعاګانو هم اپیل درته کوو چې تاسو هغه ته دعاګانې هم وکړو. د نه کومې نمبر یې څه کس وي په دغه نمبر یې باندې بچمیر مو سره په خپله رابطه وکړو او خپل ځای ورته وښیو چې دغه ځای ته مو پیسې در واستولې او دغه ځای نه یې ریسیو کړه. چې کله د پیسې ورته راواستولې بیا همدغه بچمیر ته ټلیفون وکړه چې پیسې در واخیستې یا در وانخیستې. همدغه شي دپاره زه صرف او صرف راغلی یم چې عمران دیوانه ته الله تعالی بیا یوه نوې زندګي ورکړي، یو نوی صحت ورته میلاو شي، یو نوی وجود ورته میلاو شي چې هغه د ملک د قوم د وطن خدمت په شاعرۍ هغو لفظونو کې وکړي چې هغه د شعرونو په هغه کې زبان کې روانو غواړي او هغه حالات چې کوم دی هغه بیا تاسو ته پیش کړي. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو زیات نه زیات ملګري سره په وړاندې شیر کړي. خو هغو ملګرو ته د ما دا ریکویسټ دی چې کوم سوشل میډیا باندې دی هغه پوسټونه کوي، هغه ویډیوګانې کوي، هغه کوي، نو موږ دا یو څه غاټه سیلیبریټي دی الله رضا دپاره یوه نیمه داسې ویډیو ما شیر کوو چې د هغې پرسنیلیټي ته نقصان پرسېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.